عزت غواړي، کامیابی غواړي، امن و امان غواړي، پر عزت کې پراختیا غواړي، دا ټولې مسلې دې سره تړلې شوي دي. د دنیوي اسبابو د لټولو نه مخکې دنیوي اسباب به لټو، خو د هغې نه مخکې د الله سره رابطه مضبوطه وه. الله رب العزت دې زمونږ رابطې د هغه سره مضبوطې کړي، او الله رب العزت دې په ټولو مسلمانانو خپل خاص رحم وکړي، خو خصوصا الله دې په پښتنو باندې رحم وکړي، او الله دې پښتنو کې امن او امان راولي، او په پښتنو کې چې کوم غربت ته الله رب العزت دې ختم کړي، کوم جهالت ته الله دې ختم کړي، کوم ګناهونه کوم جرمونه چې کېږي زموږ په معاشرو کې رب العالمین دې ختم کړي، او الله رب العزت دې د دنیا او د آخرت عزتونه موږ ټولو ته نصیب کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.